سلامونه او نیک هیلې مو منئ. زه یم علي سباوون. تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو د افغانستان د مهاجرینو یا د کډوالو متعلق. بېلابېل دعوې کېږي د خیبر پښتونخوا حکومت څخه، د وفاقي حکومت څخه کم متضاد کم خبرونه چې دي د افغان کم کډوال چې دي هغه داسې په یو تشویش کې دي، په پریشانۍ کې دي. پریشاني خو یو ځای دوی زړه نازړه دي. خیبر پښتونخوا حکومت چې دی کم وزیر اعلی چې دی علي امین ګنډپور هغه دا اعلانونه کوي چې په زور باندې به دوی نه ایستل کېږي. بل لور ته بیا کم په ګراوند باندې یا اصل کې کم حالات چې دي هغه کله مو وینو نو هغه کې بیا بل څه روان دي. هغه داسې څه روان دي چې خلک نیول کېږي او هغه یې اړول کېږي. تر دې مهاله څومره کسان نیول سوي دي، څومره کډوال نیول سوي دي، په کومو سیمو کې نیول سوي دي او کم سچویشن دی یا کم تازه حالات چې دي هغه تر تاسو پورې رسوو. تر هر څه وړاندې دا زموږ کوم چینل چې دی هغه که تاسو نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او له موږ سره خپله رایه د کمنټ له لارې کومه مشوره مو ده کومه رایه مو ده هغه د کمنټ له لارې له موږ سره ضرور شریکوئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ته په وخت ناوخته خبر درکوو د دې متعلق چې کوم کډوال چې دي هغه څه پرېکړې سوي دي. تېره ورځ موږ تاسو ته خبر درکړی و د خیبر پښتونخوا کوم وزیر اعلی چې دی علي امین ګنډپور هغه بیان ورکړی و چې دوی به یو کډوال هم په زوره باندې له خیبر پښتونخوا له حکومت څخه یا صوبایي کوم حکومت چې دی د هغه کوم ایریا چې ده د هغه څخه بیا په زوره نه باسي. خو کوم احکامات چې دي جاري کړي دي خیبر پښتونخوا حکومت د تحریک انصاف په دې کې خیبر پښتونخوا کې د یو واکمن دی، هلته د دوی حکومت دی. اوس متضاد خبرونه دي. یو لوري ته د وزیر اعلی له لوري دا خبرونه ورکول کېږي چې په زوره به نه ایستل کېږي. بل لوري ته بیا احکامات ورکوي، داسې احکامات چې هغه مجبوره سي چې ووځي. د مثال په توګه تېره ورځ کوم احکامات چې خیبر پښتونخوا حکومت جاري کړي وو په هغوی کې درې غټ کم خبرې سوې. یو دا و چې کوم کډوال چې دي هغوی ته به په هیڅ صورت باندې کوم کرایې په توګه باندې یو څوک هم ځای نه ورکوي، هغه که دکان سي که د کور سي که هر څه سي. نو کله چې دا بیان راغلی نو داسې کډوالو دا فکر کوئ چې دوی به ولاړ شي خیبر پښتونخوا ته او هلته به د دوی یو څه وخت پیدا سي او دوی به بیا په تسلي باندې یا په ساړه زړه باندې خپل وطن ته ځي. خو اوس دا کوم احکامات چې دي هغه که چیرې ځي چیرې به اوسېږي، په کرایه باندې څوک ځای ورکوي نه، دوی ځای اخیستلی سوی نه. نو دا یو داسې حکم دی چې مطلب یو لوري ته دعوه بل څه کېږي او کوم کاروایي چې د هغه بل څه کېږي. زما په نظر باندې د خیبر پښتونخوا کوم حکومت چې دی هغه په دې هکله باندې تر ډېره حده پورې سیاست کول غواړي، یو رقم سیاست کوي، ځان کم چې دی هغه په خبرو کې د راوستلو په هڅه کې دی او دا شو کوي یا دا رسنیو ته ښکاره کول غواړي چې دوی د کوم اختلافات چې دي له مرکز څخه یا د اسلام آباد څخه کوم اختلافات دي هغوی دلته بیا دوی راولي او د افغان کډوالو پر سر باندې بیا کوم خپل سیاست چې دی هغوی ته وده ورکوي. یو خو دا د کرایو ځایونه سو، بل لوري ته بیا دا حکم سوی دی چې کوم کډوال دي د هغوی کوم کاروبارونه چې دي هغه به ختم کړل کېږي. هغه که کوچنی دکان دی که یو چا ریډۍ راایستلی ده له دې محاسبه که د چا غټه کارخانه ده که یو مارکیټ یې جوړ کړی دی په غټ لیول باندې هر څومره غټ کاروبار دی هغه به ختم کړل کېږي. او شاوخوا تر دې مهاله پورې کوم ریپورټونه دي تر 10,000 کوم کاروبارونه دي د افغان کډوالو هغوی ختم کړل سوي دي. د چا د مثال په توګه یو کوچنی ریډۍ والا دی، یو میوه یو شی پکې خرڅوي، دغه رقم دکاندار دی یا دغه رقم د چا هوټل دی یا بل داسې فیکټري یا کارخانه یو څه یې راایستلي دي هغوی به ختم کړل کېږي. او د شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې تر 15 لکه کم زیات کم کاروبارونه چې دي دا کم واړه او کوچني هغوی د افغان کډوالو په لاس کې دي. او که چیرې دا 15 لکه کاروبارونه ختمیږي نو لازمي خبره ده کومه سرمایه چې ده هغه دوی لګولې ده، که څه هم داسې ریپورټونه شته، ډېر اوږدوونکي ریپورټونه دي، ډېر سړي زیات خوا به دي چې کوم کاروبارونه چې دي هغه په کمه توګه ختم کړل کېږي. کوم کسان چې دي هغه له دې څخه ناجایزه فایده اخلي، له دوی سره په نیمه قیمت خو هخوا حتی په داسې قیمت یې ځینې را نیسي یا داسې قیمت باندې یې ځینې اخلي چې هغه بالکل د هغه خپل سر لا نه په پوره کېږي.
نو د دې د مجبورۍ څخه یو رقم ګټه هم اخیستل کیږي او کوم کاروبارونه که ختم کړل کیږي خو دا به سرمایه به لازمي خبره ده له خیبر پښتونخوا څخه په زیاته توګه او په مجموعي توګه له پاکستان څخه وځي. پاکستان وارپخوا له مالي مشکلاتو سره مخ دی او که چیرې دا 15 لکه کاروبارونه دي که واړه دي که کوچني دي په دې کې مو خبره نه کوو، دا کره شمېرې نه دي، دا یو راوند فیګر دی. 15 لکه کاروبارونه که ختم کړل کیږي نو دا به یقینا د پاکستان و کوم خزانې د هغوی ته به یو دچ کوي. پاکستان ورپخوا دلته کوم مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي، د مثال په توګه دي د بجلي سره د شارټیج سره مخ دي، دغه رقم د ګیس دي، دغه رقم د کاروبارونه چې دي هغه په ټپه درېدلي دي، کوم ګراني چې ده هغه اسمان ته ختلې ده. خلک چې دي هغه مجبوره دي، خلک د 2 وختو ډوډۍ نسوی پیدا کولی. خو که چیرې دا یو بله دیکه ورکول کېږي د پاکستاني معیشت ته نو دا به بیا نور هم دی راغورځي په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې او له هغه پس بیا په کراچۍ او دغه رقم د کوټې شاوخوا کوم سیمې چې دي چیرې کډوال چې دي هغوی په غټ شمېر کوم خپل سرمایې چې دي هغه لګولې دي. نو دا سرمایې چې دي باسي که څه هم پاکستاني کم کسان چې دي یا کم ځان ته چې یو رقم دا ویل کېږي چې دوی یو پښتانه دي یا په بله معنا دي د مسلمانۍ خطاب ځان ته ورکوي، خو کله چې دا رقم وخت راځي نو بیا دوی ډېره ناوړه ګټه له کسانو څخه اخلي او په داسې توګه باندې لیږدول کېږي دا کډوال چې د هغوی کوم کاروبارونه چې دي هغه اول خو چور کېږي، که چور کېږي نه بلکې په داسې قیمت ځینې اخیستل کېږي د 100 روپیو شی په 10 روپۍ ځینې اخیستل کېږي. نو دا هم یو رقم چور دی او د دوی له مجبورۍ سره یو رقم ناوړه ګټه یا غیر اخلاقي کم ګټه چې د هغه ځینې اخیستل کېږي. له دې محاسبې د خیبر پښتونخوا کوم دریم کوم حکم چې دی چې هغه کډوال د هغوی کوم ماشومان چې په سکولونو کې دي د هغوی پر سکولونو یا پر تعلیمي کم زده کړې چې دي په هغوی باندې بندیز لګولی دی او کم سکولونو ته چې دی په هغوی ته یې باقاعده اخطار ورکړی دی. که چیرې یو پرایویټ سکول وي هغه به یو افغان کډوال یو ماشوم ته یا ماشومې ته داخله ورکوي نو د هغوی سکول کوم رجسټریشن چې دی هغه به منسوخه کوي. له دې محاسبې کوم دولتي کوم سکولان چې دي یا مکتبونه چې دي که هغه چیرې یو افغان ماشوم یا ماشومې ته داخله ورکوي نو د هغوی کوم کسان چې دي کوم ماسټران چې دي یا کوم استادان چې دي د هغوی پر ضد باندې به بیا حکومت خپله کاروایي کوي، هغه به له خپل کوم دندې چې ده هغه به ګوښه کوي. نو دا د خیبر پښتونخوا حکومت کوم وزیر اعلی چې دی هغه لکه څنګه چې مخته ما وویل هغه یو لوري ته بیان ورکوي چې کډوال چې د هغه په زوره نه ایستل کېږي، بل رقم دا رقم حکمنامې چې ورکوي چې دوی دا لازمي خبره ده دا به عملي کېږي هم. نو ولې د حکومت له لورې دي نو دا کوم حکمونه که چیرې عملي هم سي نو کډوال چې دي که چیرې څوک ځي هغوی ته د کرایې ځای نشته، هغه کاروبار نسوی کولی، د هغوی که ماشومان چې دي هغه زده کړې نسوی کولی نو هغه به بیا کوي څه، هغه به بیا لازمي خبره ده هغه به مجبوره وي چې کډه باروي او خپل وطن ته به ځي. د کډوالو کوم موضوع چې ده هغه پاکستاني کوم حکومت چې دی وفاقي کوم حکومت چې دی هغوی په وار ویلي دي چې د 11 مارچ چې هغه اخري و، خو بیا داسې رپورټونه رالو چې تر 10 اپریل پورې یعنې 10 ورځې نورې وخت ورکړل سوی ول د اختر کوم چټیانې چې وي د هغوی په وجه باندې ول چې د دوی کوم پولیس چې دي یا کوم محکمې چې دي هغوی یو رقم په چټۍ باندې دي د دې وجې څخه د خپل ځان د سهولت لپاره دا کوم سهولت چې و هغه تر ډېره حده پورې ورکړل سوی و. اوس له 10 اپریل بعده به بیا کوم نیول چې دي هغه به تیزیږي، که څه هم اوس کوم ریپورټونه چې راځي هغه اوس هم شروع دي او شاوخوا 13 ورځې یعنې له اول اپریل پس تر 4 5 اپریل پورې د پنجاب له بېلابېلو سیمو څخه
په غټو ښارونو کې کوم کسان چې تللي دي په رضاکارانه توګه یا په نیول سوي دي هغوی ته شاوخوا 1200 کم کسان چې دي هغه د تورخم له لارې و افغانستان ته اوښتي دي او دغه رقم د نورو کوم سیمو چې دي د خیبر پښتونخوا هغه تر 300 زیات دي یعنې شاوخوا 1500 کم کسان چې دي هغه تر دې مهاله پورې د تورخم له لارې اوښتي دي او دغه رقم د بلوچستان چې موږ خبره وکړو شاوخوا کم پښتني کم سیمې چې دي کله عبدالله سي کله سیف الله سي خانوزي سي یا چمن سي په دا رقم سیمو کې کوم عملیات چې دي د پولیسو له لورې خال روان دي او کوم کسان چې دي که څه هم کډې چې دي هغه تر دې مهاله پورې کوم ریپورټ نه دی سوی خو یو څه کسان چې دي تر سلو شاوخوا کوم کسان چې دي هغه نیول سوي دي هلته چمن کې دي سنټر ورته جوړ کړی دی او د بولدک له لارې به افغانستان ته لیږدل کیږي نو په مجموعي توګه باندې کوم حالات چې دي د کډوالو لپاره هغه زیات د اندېښنې وړ دي ولې چې په دې حال کې کوم یو رقم د پاکستاني پولیسو ته موقع پیدا سوې ده یا موقع پیدا کړې ده هغوی هر څوک نیسي هغوی که د پی او آر کارډ والا وي که د ای سی سی کارډ والا وي نو هغوی هر څوک نیسي هغوی ته د خپل په دې رقم حالاتو کې موږ شاهدان پاتې سوي وو چې شاوخوا 18 میاشتې مخکې کله دا رقم حالات وو نو پولیسو په دې کې یا کم کسان چې وو په هغوی په دې کې خپلې موقع ولې خپل جیبونه چې ول هغه یې په دې کې ډکول کسان به نیول او په خاصه توګه د کراچي کم پولیس وو هغه په دې کې زیات بدنامه سو ریپورټونه چې وو هغه خپاره کېدو یا نشر کېدو اوس پولیسو ته یو بیا هغه موقع ور پیدا سوې ده او دوی به یو بیا هغه کوم خپل کاروایي چې د هغه به کوي تر دې مهاله د بلوچستان کې چې موږ خبره وکړو د لیویز والا چې دی کله عبدالله والا هغوی باقاعده خپلې روډونو ته راوتلي دي پوستې لګولي دي او کم کسان چې سفر کوي د هغوی کارډونه ګوري او یو رقم عام کم کسان چې د هغوی هم ورسره په تکلیف سوي دي خبره کوو دا کم کډوال چې دي پاکستان یې باسي ولې دې مقصد څه دی تر ډېره حده پورې چې کم خبریالان دي یا کم پوهان دي په دې باندې خپل نظر چې ورکوي تر کومه حده پورې چې زموږ هم په سمجھ کې راځي دا کم پوله که چیرې تاسو یاد وي پاکستان کې یا په افغانستان کې چې کم حکومتونه راغلي دي هغوی د ډیورن لاین یا فرضي کرښه چې دوی ورته وایي هغه یې نه ده منلې او په رسمیت یې نه ده پېژندلې بیا کله په شاوخوا په 2014 کې د امریکا په مرسته باندې دا کوم ډیورن لاین چې وو په دې باندې باړ ولګېدی دلته ازغنتار ولګېدی باقاعده شاوخوا 2200 کیلومتره د کوم ډیورن لاین چې دی په دې باندې ازغنتار ولګېدی او دا ازغنتار تر دې مهاله یعنی تر طالبانو په اخري شاوخوا 3 کال کې هم دا تار باندې کار روان و او د سی ریپورټونو چې اوس دا کم تار چې دی هغه مکمله سوی دی دوی دا وایي د پاکستاني کم حکومت چې دی هغوی له دې څخه تراګر راځي سمګلینګ کوي د دې کم قانوني چې ده یا کم د دې تجارت چې دی هغوی ته تاوان رسي ایلیګل یا بله معنا سمګلینګ چې دی نوم ورکوي یا غیر رسمي ټریډ چې دی هغه کېږي او ترهګر چې دي د دوی په وینا چې دلته راځي د افغانستان څخه او پر دوی باندې حملې کوي نو ځکه دوی دا ازغنتار ولګوي کم اوس مجموعي کم حالات چې دي دا په وار باندې د افغان مهاجرینو دا کیسه چې دی دا به تر ډېره حده پورې سوکه روانه وي په اوله مرحله کې به غیر قانوني هغه کم کډوال چې یو څه نه لري او ای سی سی کارډ والا دا به دوی هڅه کوي چې تر جونه پورې په مکمله توګه شاوخوا تر 15 لکه دا زیات کسان ښودل کېږي د ای سی سی کم کارډونه چې دي هغه د 9.5 څخه تر 8 لکه پورې ښودل کېږي او دغه رقم هغه کم کسان چې کم هیڅ قانوني اسناد نه لري هغه تر 10 لکه ښودل کېږي نو شاوخوا 14 لکه کم و بیش دا کم کسان چې دي دا به دوی تر جونه پورې باسي او دغه رقم د 10 جونه پس بیا پر پی او آر کارډ یعنی پروف اف رجسټریشن کوم چې له یو ان ایچ سی آر سره رجسټر دي هغه کسان چې به دوی راولاړي او هغه کسان تر 14 څخه 14 لکه
په ټول پاکستان کې شمارل کېږي. د دې کوم شمېرې چې دي هغه له UNHCR سره شته او هغوی په وینا باندې 14 څخه 14 لکه کم کسان دي POR کارډونه لري هغوی په پاکستان کې دا وخت میشت دي. بیا به په دویمه مرحله کې دا وځي. له دې پس بیا کوم که څه هم دا وخت مو وینو د چمن که چیرې تاسو یاد وي هلته یو پرلت شروع و. هلته کم کسان چې وو د چمن هغوی به پخوا په تذکره یا په پاکستاني شناخت کارت باندې اوښتو راوښتو. بیا چې کله 18 میاشتې وړاندې کال 2023 په اکتوبر میاشت کې یو پرېکړه وشوه چې هیڅ کم کس دی هغوی ته به اجازه نه وي چې له بغیر پاسپورټه یا له ویزې څخه افغانستان ته ولاړ سي یا پاکستان ته راسي. نو دا کوم حالات چې دي اوس دا رقم جوړېږي چې کوم د پاکستان او د افغانستان کوم تعلقات چې دي هغه خرابي. اوس پاکستان ته یو رقم موقع هم ده تر ډېره حده پورې هلته بهانه نه جوړېږي. پخوا چې به دي کله پر افغان کډوالو باندې لاس اچوئ نو نړیوالو به ورته ویل چې تاسو کوم مهاجرین چې دي هغوی ولې تنګوئ، هلته د دوی په وطن کې حالات خراب دي، هلته هر څه ګډوډ دي سره. نو اوس دې ته یو رقم موقع هم ور پیدا شوې ده او دا کوم خبره چې ده هغه څوک نسوی کولی ولې هلته اوس امن راغلی دی او هلته کوم د بدامني داسې کوم پیښې دي هلته اوس مطلب ژوند ښه دی. نو په دې خاطر باندې اوس دوی داسې وایي چې دا کډوال دی ولاړ سي. دا کوم کډوال چې دی دا کله چې ولاړ سي نو له دې پس کوم د پاسپورټ یا د ویزې کوم سیستم چې دی هغه که دا وخت ډېر اسانه دی په بله معنا څوک په اسانۍ کولی شي کوم فیس چې دی له $10 څخه نیولې تر $20 پورې دا ورکولی شي او د یوې میاشتې نیولې تر 3 میاشتو تر دغه رقم 6 میاشتو او د یو کال ویزه د پاکستان د افغانستان اخیستلی شوی. خو که دا سچویشن ختم سي او دا کوم کډوال چې دي دا ختم کړل سي نو بیا به کوم په ویزه کې سي د پوهانو په وینا باندې دا کوم ویزه کې کوم اسانۍ دي دا به هم ورو ورو سختېږي او حتی داسې حد ته به ورسي لکه د پاکستان او د هندوستان کوم ویزه سیستم چې دی. اوس که څه هم دلته پاکستان او د هندوستان کله سره جلا کېدو په هغه وخت کې هم تقریبا دغه حالات وو. خلک څوک یو لوري ته تلو څوک بل لوري ته. خلکو په پاکستان کې کوم غیر مسلم کوم کسانو د هغوی کوم کورونه او د هغوی کوم کاروبارونه دغه رقم لوټېدو هم هغه رقم په هندوستان کې کوم د مسلمانانو کوم کاروبارونه د هغه رقم لوټېدو خلکو ورباندې دعوې کولې. بیا چې کله دا کسان سره ولاړو رالو له هغه پس کوم د ویزې کوم سیستم چې و د چا به کورنیان هغه لوري ته پاته وو یا به پاکستان لوري ته پاته وو یا به په هندوستان لوري ته پاته وو نو ویزې تر ډېره حده پورې اساني وله. خو ورو ورو دا ویزې چې وې هغه ختمېدې نو د کسانو یا د خاندانونو تر مابین چې کوم رشتې وې هغه هم څوکه کمزوري کېدې هله اوس شاوخوا 15 اویا شپږ اویا یا اووه اویا کوم کلونه چې دي هغه تېر سوي دي. اوس کوم رشتې چې دي که موجوده هم وي هغه رشتې اوس له منځه تللې دي او ګای یو کس چې دی هغه ولاړ سي هندوستان ته یا پاکستان ته راسي. نو د افغانستان کوم پوله چې ده هغه به هم تر ډېره حده پورې پر دغه باندې په دې مطلب پر دغه طریقه کار باندې عمل ورباندې کېږي. څو کسه دا کم کسان چې دي هغوی به دغه کې او بیا به کوم ویزه کې چې دي هغه کې به سختي راځي او ورو ورو چې کوم د پاکستان کوم پوله چې ده که د څه هم افغانستان کوم حکومت چې دی هغه یې نه مني خو دا به اوس باقاعده بارډر سو او د بارډر چې دی په دې باندې کوم کسان چې په ویزه ځي او راځي هم هغه به بیا ویزه سختي او د کوم تعلق چې دی د په خاص توګه د پښتنو هغه به همدغه رقم پرې کېږي. دا و د نن کوم ویلاګ کوم په اخر کې واري به بیا تر تاسو پورې دغه خبر کوو چې کوم چینل چې دی هغه در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ او د کمنټ له لارې موږ ته خپله رای ضرور راکړئ. ډېر مننه.